رسنۍ په اسلام باندې اعتراضونه کوي او بدبختانه موږ مسلمانان تر ټولو غوره دین لرو، خو موږ ولې ویریږو بیا په دې باندې؟ موږ ولې بخښنه غوښتونکي وګرځو؟ اوس د دې وخت دی چې موږ لوبه برعکس کړو او موږ حالت بدل کړو. کله چې برتانیا پر امریکا باندې واکمنه وه، برتانویانو جورج واشنګټن ته لومړی نمبر دهشتګرد ویل. وروسته کله چې امریکا خپل ازادي ترلاسه کړله، جورج واشنګټن د امریکا ولسمشر شو. تصور وکړئ، اول نمبر دهشتګرد د امریکا پاچا کیږي. تصور وکړه، د دنیا اول نمبر دهشتګرد د سولې نوبل جایزه ترلاسه کوي. داسې نه وه چې هغه بدو او بیا ښه شو، بلکې د هماغه فعالیت لپاره چې دته په دهشتګرد ویل شوي وو، 30 کاله وروسته د هماغه کارونو لپاره هغې ته نوبل جایزه ورکړل شوه. د سولې نوبل جایزه، د امن نوبل جایزه. دا میډیا ده. رسنۍ زما په اندازه دا نن ورځ تر ټولو مهمه وسله ده. دا کولی شي چې تور په سپین، ورځ په شپه، اتل په ظالم او ظالم په اتل بدل کړي. دا رسنۍ ده. بدبختانه موږ مسلمانان د میډیا په برخه کې ډیر وروسته پاتې یو. رسنۍ همیشه په موږ باندې اعتراض کوي. د مسلمانان بیا ولې دا بخښنه غواړي؟ رسنۍ په اسلام باندې اعتراضونه کوي او بدبختانه موږ مسلمانان تر ټولو غوره دین لرو، خو موږ ولې ویریږو بیا په دې باندې؟ موږ ولې بخښنه غوښتونکي وګرځو؟ اوس د دې وخت دی چې موږ لوبه برعکس کړو او موږ حالت بدل کړو. دا یو ډیره لویه غلطفهمي ده چې مسلمانان دا ترهګر یا دهشتګران دي. د 9/11 نه وروسته د جولای د 8 نه چې هغه د لندن بمباري وه او هلته یو بیان و او هلته دا خبره مشهوره وه چې ټول مسلمانان دا ترهګر نه دي، خو ټول ترهګر یعنی دهشتګران د مسلمانان دي. او دا په رسنیو کې ډیره زیاته عامه شوه. او دې زما یو نوي لیکچر ته لاره هواره کړله چې آیا ترهګري یا دهشتګردي د مسلمانانو انحصار دی؟ زموږ په ویب سایټ پاڼه کې وګورئ. وخت ماته اجازه نه راکوي چې په دې اړه په تفصیل سره خبرې وکړم، خو تاسو کولی شئ د پیس ټي وي په ویب سایټ باندې تاسو ته وګورئ. موږ له رسنیو پوهیږو چې ډیر وختونه یو فرد ته د یو فعالیت لپاره دوه مختلف نمونه ورکول کیږي. د مثال په توګه 80 کلونه مخکې ډیر هندوان وو چې د هېواد د ازادۍ لپاره یې مبارزې کولې. برتانوي حکومت دغه خلکو ته دهشتګرد ویل، خو موږ عام هندیان د هغه خلکو ته د ازادۍ غوښتونکي او د وطن پالونکي په سترګو ګورو. هماغه خلک، هماغه کار، خو دوه مختلف نمونه. که تاسو د برتانوي حکومت نظر سره موافقت کوئ چې دوی په هند باندې د حکومت کولو حق درلوده، نو تاسو باید دغه خلکو ته دهشتګرد ووایي. خو که تاسو د عام هندیانو نظر سره موافقت کوئ چې برتانویان هند ته د سوداګرۍ لپاره راغلي وو او دوی په موږ د حکومت کولو حق نه درلوده، نو تاسو باید دغه خلکو ته د وطن پالونکي او د ازادۍ غوښتونکي ووایي. هماغه خلک، هماغه کار، خو دوه مختلف نمونه. اوس زه ډیر وخت په رسنیو کې ګډون کوم او د انډیا خلکو سره زه اکثر د خبرو اترو په وخت کې دا خبره کوم. دا پوښتنه ترې کوم چې آیا تاسو بګت سنګ ته د یو دهشتګرد نظر ګورئ کنه؟ نه هغوی ویل نه. ما ویل ولې؟ هماغه مغربي رسنۍ چې کله بګت سنګ ته دی دهشتګرد وایي، تاسو وایي نه هغه ترهګر نه دی. ولې؟ ځکه چې تاسو د هند د ازادۍ تاریخ هغه پیژنئ. حتی زه هم بګت سنګ ته یو دهشتګرد نه وایم، خو هماغه مغربي میډیا نن چې مسلمانانو ته دهشتګرد وایي، نو تاسو ورسره ولې موافق یئ؟ آیا تاسو خپله څېړنه نه کوئ؟ خپل معلومات نه کوئ؟ قرآن کریم په سورة الحجرات 49 نمبر سورت 6 نمبر آیت کې فرمایي، کله چې تاسو ته معلومات در ورسیږي، مخکې له دې چې دریم کس ته یې ورسوئ، تاسو هغې باره کې معلومات وکړئ. د پام وړ ټکی دغه دی، کله چې برتانوي حکومت بګت سنګ ته دهشتګرد ویل، موږ ورسره موافق نه شو. اوس تاسو ولې مغربي میډیا سره موافقت کوئ کله چې دوی مسلمانانو ته دهشتګرد وایي؟ دا دوه ګونی معیار ولې؟ کله چې موږ د امریکا د انقلاب تاریخ ګورو، په 1915 کال کې د امریکا د انقلاب پر مهال جورج واشنګټن د برتانوي حکومت لخوا ورته لومړی نمبر د دهشتګرد خطاب ورکړل شو. کله چې برتانیا پر امریکا باندې واکمنه وه، برتانویانو جورج واشنګټن ته لومړی نمبر دهشتګرد ویل. وروسته کله چې امریکا خپل ازادي ترلاسه کړله، جورج واشنګټن د امریکا ولسمشر شو. تصور وکړئ، اول نمبر دهشتګرد د امریکا پاچا کیږي او هغه د ټولو راتلونکي پاچاګانو په شمول د جورج بوش پلار هغه وګرځېده. او تاسو داسې څو مثالونه موندلی شئ، ډیر. تاسو د نلسن منډیلا مثال لرئ. نلسن منډیلا څو لسیزې وړاندې کله چې جنوبي افریقا د سپین پوستو د واکمنۍ لاندې وه، نلسن منډیلا ونیول شو او د رابن په ټاپوګانو کې
15 کلونو څخه زیات زندان هغې ته وخته. د سپین پوستو حکومت لخوا نلسن منډیلا ته د اول نمبر دهشتګرد نوم ورکړل شو. وروسته کله چې افریقې دغه حصې خپل ازادي واخیستله او هغه سپین پوستو حکومت لرې شو، نلسن منډیلا ته ازادي ورکړل شوه او هغه ته د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. تصور وکړه د دنیا اول نمبر دهشتګرد د سولې نوبل جایزه ترلاسه کوي. داسې نه وه چې هغه بدو او بیا ښه شو، بلکې د هماغه فعالیت لپاره چې ده ته پرې دهشتګرد ویل شوي وو، 30 کاله وروسته د هماغه کارونو لپاره هغې ته نوبل جایزه ورکړل شوه، د سولې نوبل جایزه، د امن نوبل جایزه. نو موږ پوهیږو چې هر څوک په واک کې وي، هغه چې هر ډول نوم چاته ورکړي هماغه پرې نښلېږي. دا میډیا ده. رسنۍ زما په اندازه دا نن ورځ تر ټولو مهمه وسله ده. دا کولی شي چې تور په سپین، ورځ په شپه، اتل په ظالم او ظالم په اتل بدل کړي. دا رسنۍ ده. بدبختانه موږ مسلمانان د میډیا په برخه کې ډیر وروسته پاتې یو. زموږ ټکنالوژي، تاسو پوهیږئ، هره ټکنالوژي چې حلاله وي، هغه څه چې په قرآن او سنت کې روا وي، موږ باید د هغې نه ګټه واخلو. موږ باید هغه په حلال بدل کړو. تلویزیون په خپل حرام نه دی. زه موافق یم چې 99% څیزونه په تلویزیون کې حرام راځي. موږ باید حرام په حلال بدل کړو او په دې توګه موږ باید د الله سبحانه وتعالی پیغام ورسو. نن ورځ تر ټولو غوره لاره چې تاسو کولی شئ د الله سبحانه وتعالی پیغام ورسوئ، هغه سټلایټ چینل دی، هغه میډیا ده. لږ تر لږه موږ شاید د ورکولو وړتیا لرو. موږ د قیامت په ورځ الله سبحانه وتعالی ته ویلی شو چې لږ تر لږه موږ خپل تر اوسه هڅه وکړه او د اسلام پیغام موږ کورونو ته ورسو، یا لږ تر لږه تر ممکنه حده ډیرو کورونو ته. او الحمدلله بیا هم الحمدلله له درې نیمو کلونو راهیسې له پیس ټي وي د شروع نه وروسته اوس د پیس ټي وي لیدونکي 100 میلیونو څخه ډیر دي. الحمدلله. خلک شاید حیران وي چې پوه شي ولې دومره ډېرې کیمرې شتون لري. خلک وایي 12 کیمرې ولې پکار دي؟ یو لیکچر یو سړی 12 کیمرې، یو سړی او 12 کیمرې. تلویزیوني چینلونه وایي چې موږ یوازې 3 یا 2 کیمرې استعمالوو. کیمرې ځکه دي چې موږ غواړو اسلام په ښکلي ډول وړاندې کړو. 12 کیمرې دا ځکه دي. هغه وخت 12 کیمرې کومه ستونزه نه ده. کله چې تاسو د موسیقي کنسرت لرئ، یعنې راک شو، هغه وخت 12 کیمرې کومه ستونزه نه ده. وګورئ نن د ساینس او ټکنالوژي عصر دی. کله چې موږ غواړو ځوانان قانع کړو، رسنۍ هغوی په غلطه لاره بیایي. موږ باید د همدې رسنۍ څخه کار واخلو ترڅو خپل ځوانان په سمه لار روان کړو، له غلطې لارې څخه سمې لارې ته. او زما ومنئ، موږ پوهیږو، زه موافق یم چې د رسنیو اکثریت برخه حرامه ده، مګر تر هغه چې موږ د شریعت، قرآن او حدیث کوم قانون مات نه کړو، موږ کولی شو چې د رسنۍ څخه د اسلام خپرېدو ګټه واخلو.